موږ په همدغه د نادرخان د غونډۍ د پاسه یو او د نادرخان غونډۍ د پاسه دغه جومات خو مو درته وښودو چې دا د فیصل جومات دی نوی جوړ شوی دی لا تر اوسه پرانیستل شوی نه دی خو دلته کیسه دا ده چې اوبه نشته او اوبه چې نشته دغه دوست سره وغږېدمه دی وایي چې برق نشته ځکه دلته اوبه شته خو دا زموږ کورونه چې دي کې اوبه نشته زموږ کورونو کې اوبه نشته نو دا د کورو خلک راځي دي دا د کورو خلک راځي دي ځنه اوبه او اوس بیا اوبه شته خو برق نشته برق نه که چېرته دغه پایګانې بندې شي بیا دا کورونه اوبه نه لري نو چاره څه ده چې تاسو ته اوبه پیدا شي نو موږ دا غواړو چې موږ ته دغه ته یو وباسي یو سیستم راته جوړ کړي ځکه دا لاندې کورونه ټول اوبه نه لري نو خو په دې د فکر کړی که نه تاسې د موږ افغانستان خلکو چې کوی چې باسې خو د اوبو سطحه نور هم ټیټېږي یو وخت کې به داسې چې 300 مترو کې به اوبه نه راوځي بیا به چې دلته د بعضو خلکو ایستلي دي خو ټولو کې اوبه شته څو متره وس 100 متره یو 110 متره خو مطلب موږ کې د کورونو کې وس نشته غریب دي غریب دي بس دغه مخکې هغه ذخیرې نه اوبه وړي اوس د جومات کور آباد بچی لوی اوبه ورکوي خو که دغه کټارې ولګېدي بیا د خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی بیا اوبه نشته نو ملګرو دغسې کیسه ده د اوبو ستونزه ده اوبه چې راشي بیا برق نه لکه دا اوس دا د اوبه شته خو برق نشته او خلک تږي دي نو خدای دې ورحمیږي